بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ سره ډیولپر ټیپ پارت نمبر 4 دی، اخري پارت دی. د ویډیو کې به دا وایو چې څنګه کولی شو په مایکروسافټ ورډ کې یو سمپل کالکولیټر جوړ کړو. زر تر زره جوړوم، سمپل جوړوم. ویډیو مکمل وګورئ، سکیپ یې نه کوئ تر څو مکمل ورباندې پوه شئ. او بیا نیکسټ به انشاءالله رایټ کلیک مینیو او سټیټس بار وایو. صحیح ده که نه؟ ښه، زه رالم دلته ډیولپر ټیپ ته او په دې کې ویژوال بیسک ته رالم. خو د ویژوال بیسک څخه مخکې زه اول راځم هلته ټکس باکس یې راولم. دلته رالم، دا ټکس باکس مې راوسته، دا ملته انسرټ کړه، دلته ودرېدلم. ښه، زه راځم هلته څو بټن یې هم راولم. انټر مې پریس کړه. چې انټر مې څنګه پریس کړه نو زه بلته راشم ډیولپر ټیپ ته او دې ځای کې به دغه کیپشن بټنونو ته راولم. پراپرټي ته به راشم. سمبل زه راځم د ټکس باکس باندې کلیک کوم او غواړم چې د نیم هم چینج کړم. زه به پراپرټي ته راشم، ډبل کلیک دې ته ورکوم چې A دا موږ سره A شو، دا B شو او دا C شو. زه غواړم چې A او B د جمع شي، C کې د راته جواب راکړي. یا همدغه شان A څخه د B ماینس شي، C کې د جواب راکړي. یا A او B د ضرب شي، C کې د راکړي. A د B باندې تقسیم شي، C کې د راته جواب راکړي. همدغلته زه راځم، ډبل کلیک کوم په دې بټن باندې. څرنګه چې ما په هغې باندې ډبل کلیک وکړو نو زه یې ویژوال بیسک ته راوستلم. زه ورته وایم چې C کې د ماته جواب راکړي څه شی؟ ویلیو د A جمع ویلیو د B. سمپل، ډېر اسانه کوډینګ دی. بس کلیک ډیزاین موډ نه چیک ایسته کړه، دلته راشه فار ایگزامپل 50 او دلته هم ورته 50 ولیکه. صحیح شو. پلس باندې چې څنګه کلیک کړو تا ته 100 راوست. صحیح شو. بیا راشه ډیزاین موډ ته، ډبل کلیک، دلته څه ولیکه؟ C کې ماته معلومات راکړه ویلیو د A دې نه ماینس کا ویلیو د B. صحیح شو. صرف هلته پلس و، دلته ماینس راته راغی. بس کلوز ډیزاین موډ نه چیک ایسته کړه، ماینس 0 راته راکړه. فار ایگزامپل دې ځای کې 40 لیکم. که زه اوس فار ایگزامپل ماینس باندې کلیک کړم 10 به راته راکړي، جمع باندې کلیک کړم 90 به راته راکړي. همدغه شان بیا ډیزاین موډ ته رالم، ډبل کلیک، دا به زه کاپي کړم او دا به ضرب ته چینج کړي. ضرب علامه به ورته شیفت 8 په پریس کړي چې تاسو ته سټیرسک درکړي. دا به ورته ولیکئ. بس ډبل کلیک، دلته پیسټ کا، رایټ کلیک پیسټ، ماینس په ځای تقسیم ولیکه، کلوز اینډ دین ډیزاین موډ. بس چې تقسیم کې دومره راځي، ضرب کې دومره راځي، ماینس کې دومره راځي او پلس کې دومره راته راځي. صحیح ده که نه؟ هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. ښه، دا به ورته انتخاب کړم، دې ته به راشم، دا به ورته والم سکویر. صحیح شو. یا فار ایگزامپل ان فرنٹ آف ورته والم، ان فرنٹ آف د ټیکسټ، دا به هم انتخاب کړم ان فرنٹ آف. کله چې تاسو ان فرنٹ واخیسته اوس کولی شئ چې دا سره دغلته کیدئ، تقسیم دلته کیده. بس دا ستاسو کالکولیټر شو. اوس تاسو چې کله دا سیف کوئ تاسو به دا په میکرو کې سیف کوئ. سیف فایل ټیپ او دې ځای کې نشته دی، تاسو به سیوس ته راشئ. چې کله سیوس ته راغلی میکرو ته به راشئ، ډیسکټاپ څه نوم باندې سیف کړئ؟ کیلکولیټر. بس سیف او دا به تاسو کلوز کړئ. چې کله مو کلوز کړو تاسو وګورئ دا ما سره میکرو آیکن هم راغی. ډبل کلیک، چې کله زه ډبل کلیک واخلم دا به انیبل کړم، انیبل کنټینټ. چې انیبل مې واخیسته نو زه اوس کولی شم چې دې کې معلومات اضافه کړم. تقسیم یې که دومره راځي، ضرب یې که دومره راځي، دیس ون. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ډیولپر ټیپ پارت نمبر 4 اخري پارت، دغه شان ایډوانس کالکولیټر، کیلنډر، ایډوانس کلاک، انالاګ کلاک، سمپل کلاک، دغه پوره انفارمیشن به موږ انشاءالله په ایکسل پروګرام کې زده کوو. تر بلې ویډیو پورې پر الله سپارم.